السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن په دغه ویډیو کې ستاسو ته د موبایل لپاره یو ډېر خوندور او زبردست کیبورډ درښایم چې که چېرته تاسو هغه کیبورډ وګورئ، د هغه سټایل هم وګورئ، نو ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. ډېر زبردسته کیبورډ دی، ډېر زیات خلک یې استعمالوي. نو زه ویډیو شروع کوم، مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې زموږ کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو ملګرو، کله چې تاسو ډسکرپشن کې دغه کیبورډ لینک شته، نیان لیټ کیبورډ، دغه کیبورډ لینک په ډسکرپشن کې دی، تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. تاسو به دغه کیبورډ په خپل موبایل کې انسټال کړئ، او کله مو چې انسټال کړئ دا به راخلاص کړئ. کله چې تاسو دغه کیبورډ راخلاص کړئ، دغه شکل په اول سر کې دا رقم ته راځي. ملګرو، لاندې ټایپ سمثینګ دغه اپشن چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو دغه موډ ټیسټ کولی هم شئ. تاسو وینئ چې دغه په دې ډول سره شکل لري، ډېر ښایسته او ښکلی کیبورډ دی، او تاسو دغه شکل چې کوم دی دغه هم ور بدلولی شئ. هر ډول شکل چې تاسو وغواړئ هغه ورته ور چینج کولی شئ. د لومړي سر کې یو اپشن راځي دیم. کله چې تاسو په دیم اپشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته دغه کیبورډ بېلابېل شکلونه رنګونه راځي. تاسو چې هر یو خوښ وي هغه تاسو پکې انتخابولی شئ. تاسو ته لاندې ښکاري څومره ښایسته او ښکلي شکلونه په دغه کې دي. د مثال په ډول زه انتخابومه په الحال دغه یو. اوس زه راځم د ټایپینګ ته، د ټایپینګ درښایم. تاسو وینئ چې دغه شکل اوس دا رقم ته راغی. تاسو دلته دغه هم انتخابولی شئ. نو کله چې تاسو غواړئ بل ور بدل کړئ، زه اوس بل انتخابوم ورته. کله زه مثال په ډول زه اوس دغه یو انتخابومه، ما اوس دا انتخاب کړ. تاسو چې کله اوس راشئ دلته تاسو وینئ چې دغه شکل په دې ډول سره راغی. بېلابېل شکلونه باندې دغه راوړي. په زړه پورې افیکټ لرونکی کیبورډ دی. او ملګرو، تاسو که چېرته غواړئ، اوس ما خو خپله پرشین او انګلیسي ژبه یا پارسي او انګلیسي ژبه ورکړې، دلته دوه ژبې انتخاب کړي. دلته نور ژبه تاسو انتخابوئ. په لانګویج باندې به کلیک وکړئ، تاسو دغه ژبه هم انتخابولی شئ. نو کله چې ملګرو تاسو غواړئ د کی ساوند هم برابر کړئ، نو دلته په سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ، او د کیبورډ اډیو اپشن چې کوم ښکاري په دغه به کلیک وکړئ، او دلته به د بر اپشن چې آف وي د به آن کړئ، او د لاندې چې هر یو تاسو خوښ وي هغه ورته تاسو انتخابولی شئ. مثلا د بېلابېل اوازونه دي، لاندې ټوپک اواز دی، د مانچې بم، هر څه ډول چې د کی ساوند لپاره تاسو برابروئ هغه هم برابرولی شئ ورته. نو زه په الحال دا انتخابوم. کله تاسو دا انتخاب کړئ، دغه په کیبورډ چې کله تاسو کی پریس کوئ نو دغه ساوند به وباسي. او ورپسې بل اپشن دی فونټ کیبورډ. په دغه کې تاسو د خپل کیبورډ بېلابېل فونټونه انتخابولی شئ چې کوم فونټ تاسو غواړئ، او چې کله هم انتخاب کړئ د بل اپشن راځي دا به آن کړئ. نو دا هم برابرولی شئ. او بل ملګرو، که چېرته تر ټولو بهترین اپشن یو بل دغه دی، مای فوټو کیبورډ. په دغه اپشن چې کله تاسو کلیک وکړئ، او دلته تاسو یوزینګ کسټمایز بیکګراوند په دغه کلیک وکړئ، نو تاسو ته به دغه خپل عکس هم کیبورډ ته ور بندولی شئ، ورکولی شئ. مثال په ډول ما خپله دغه یو د ګل عکس ورکړی. کله چې تاسو په همدغه کلیک وکړئ، دلته تاسو لاندې ګیلري راځي، ګیلري څخه بل انځور هم ورسره اخیستلی شئ، بل انځور هم پرې لګولی شئ. اوس مثلا ما دا انتخاب کړ، ګورئ دلته تاسو وینئ چې هغه د د کیبورډ لاندې همغه انځور هم راغی. دا هم تاسو ورته انتخابولی شئ. نو ملګرو، دغه ډېر ښایسته او خوندور کیبورډ دی. نو که مو چېرته دغه ویډیو خوښه شوې وي او کیبورډ مو خوښ شوی وي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. تر بله ویډیو ښې چارې ښه وختونه ولرئ.